ورحمة الله وبرکاته. ګران زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو موږ په تېر درس کې فیصدي او تخفیف ولوستل. اوس موږ طاقت او د طاقت قوانین لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ طاقت. ګران زده کوونکو زموږ عنوان څه ده؟ طاقت ده. د یو شان عددونو او حرفونو د ضرب کولو تر ټولو لنډه طریقه ته طاقت ویل کېږي. یعنې په څه معنا؟ ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو. لکه موږ عدد لرو چې x په توان د n. ګرانه زده کوونکو دلته چې دي x قاعده ده، x قاعده ده، n چې دي توان ده. په ځینې کتابونو کې طاقت ته توان هم ویل کېږي. څه ده؟ مساوي ده. یعنې x په توان د n څه معنا؟ چې x ضرب د x ضرب د x همداسې جریان لري تر x پورې. نور ځکه دلته څو دانې x دي، اته حدود یې نامعلومه ده. نور ځکه موږ نیسو چې x په توان د n. x په توان د n یعنې دا ټوله زموږ n دانې x لرو. نور داسې مسلسله نه لیکو چې x لنډه یې لیکو چې x په توان د n باندې. نور ځکه موږ وایو چې طاقت د ورته اعدادو او حرفونو د ضرب کولو تر ټولو لنډه طریقه ده. لکه مثال لرو ګرانه زده کوونکو، تاسو ښه ځیر شئ. لکه عدد لرو چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2. ګورئ ګرانو زده کوونکو، همداسې کیدای شي نور عدد هم وي چې مسلسله ضرب شي. د دې لنډه طریقه چې ده داسې لیکو، څو دانې 2 لرو؟ 1 2 3 درې دانې لرو. د 2 یو نیسو، 2 په توان د 3 لیکو. ګورئ ګرانه زده کوونکو دا خپله طاقت ده. که موږ په هر شکل باندې ضرب کړو حاصل یې یو وځي. د مثال په ډول 2 سه 2 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 4. 4 سه 2 سره ضرب شي څو کېږي؟ 8. ځواب یې 8 راووتله. همداسې دا چې تاسو ساده کړئ بیا هم ځواب یې 8 راوځي. یعنې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 مساوي کېږي 8 ته. یعنې موږ په جواب کې هم تغییرات نه راځي. همدارنګه تاسو بل ته وګورئ، لکه a حروف دي، څو a د ضرب په حالت باندې لرو، لکه 4 a د ضرب په حالت باندې لرو. مساوي کېږي 3 ثابت کړو 1 2 3 4. داسې لیکو چې a په توان د 4. یعنې موږ 3 دانې 4 دانې a د ضرب په حالت کې لرو. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د طاقت یا د توان قوانین ته. د توان قوانین ته راځو ګرانه زده کوونکو. ښه تاسو تخته ته ځیر شئ. که موږ داسې ولرو چې x یعنې هر څه چې عدد دي که حروف دي په توان د 0 دا مساوي کېږي 1 ته. یعنې په طاقت یا توان کې هره قاعده چې د 0 په توان وله د هغې حاصل مساوي کېږي 1 ته. همدارنګه که موږ ولرو چې 1 په توان د هر څه چې لکه لیکو n، هر څومره عدد چې لوړ وي، لکه که 8 زره هم وي بیا هم د دې ځواب څه شی ده؟ 1 ده. ځکه چې یو هر څومره یو سره ضرب شي بیا هم حاصل 1 ده. دا و زموږ د توان دویمه قانون. ګرانه زده کوونکو راځو د توان درېیمه قانون ته. که داسې ولرو چې x په توان د n ضرب د y په توان د n باندې داسې لیکو چې مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شئ، توانونه مساوي دي. که د x توان n ده د y توان هم n ده. داسې لیکو چې x ضرب د y کل په توان د n. یعنې کله چې دا موږ بېرته ساده کړو موږ اول شکل موږ ته راکوي. ګرانه زده کوونکو راځو د توان څلورم قانون ته. که داسې ولرو چې دواړه قاعده مساوي وي، لکه x په توان د n ضرب د x په توان د m. دوه مختلفه توانونه خو قاعده یو دي. ګرانه زده کوونکو د قاعدو څخه یو نیسو، لکه دواړه قاعده x دي x خپله نیسو. زموږ لومړی توان څه شی ده؟ n ده. یعنې n منفي m لیکو. دا چې موږ ساده کړو عیناً زموږ لومړنی حالت موږ ته بېرته راکوي. دا و ګرانه زده کوونکو د توان قوانین. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د توانونو پرتله کول. د توانونو پرتله کول. لومړی که توانونه مساوي وي هغه شمېر چې اساس یې لوړ دي لوړ دي. د بېلګې په ډول داسې لرو چې 15 په توان د 8، 15 په توان د 8. او بل توان چې موږ لرو 4 په توان د 8. موږ په اول قانون کې وویله که توانونه مساوي وي هغه
توان لوړ دی چې د هغې قاعده یا اساس لوړه اوسي. اوس څلور لوړه ده که پنځه نو داسې لیکو چې پنځه په توان د اته د څلور په توان د اته څخه لوړه دي. دا ګرانو زده کوونکو د لوړوالي علامه ده چې دې خوا د غټوالي نمایندګي کوي او دې خوا چې دي د کوچنیوالي. نو داسې مونږ ویلی شو چې پنځه په توان د اته د څلور د توان په اته څخه غټ دي. همدارنګه ګرانه زده کوونکو راځو دوهمه قانون ته. که اساسات یعنې قاعده له یوې څخه مساوي او لوی وي یعنې ا څه ده د یو څخه غټ وي یا یو سره مساوي وي یا د یو څخه لوی وي نو دغه شمېر چې توان یې لوی وي لوی دي. د بېلګې په ډول داسې مونږ لرو دوه دانې قاعده هم مساوي ده لکه دوه په توان د پنځه. همدارنګه بل عدد څه لرو دوه په توان د درې. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو د دواړه قاعدې مساوي دي یعنې خپله قاعده هم څه ده یا یو ته مساوي وي یا د یو څخه لوړې. دلته د یو څخه لوړ ده لکه دوه ده. دوه په توان د پنځه او دوه په توان د درې ده. نو کوم یو غټ ده؟ دوه په توان د پنځه هره توان چې غټه وله همغه عدد لویه دي لکه دوه په توان د پنځه د دوه په توان د درې څخه لویه دي. ګرانه زده کوونکو زموږ بل عنوان چې دي جذر. په هغه صورت کې ګرانه زده کوونکو چې ا حقیقي عدد وي یعنې ا شامل په حقیقي عدد باندې وي. مونږ حقیقي عدد په څه باندې ښودله؟ په ار باندې. او مونږ ان څه ده؟ طبیعي عدد دی ان یعنې نچرال دی. مونږ ا څه ده؟ حقیقي عدد باندې شاملوي او ان څه ده؟ د یو څخه غټ یا لوی وي. د جذر معنا انوم ا یعنې جذر انوم ا وي یو عدد ترلاسه کولو لکه بي. که تاسو کولی شئ ان د مربع ریښې لاندې شمیري معنا لري یعنې ا ترلاسه کړئ. دا په څه معنا؟ یعنې داسې چې جذر د انوم ا دا کله چې مونږ د جذر نه وباسو کېږي مساوي په بي باندې. فرض کوو چې مساوي کېږي بي باندې یعنې دا کولی شو چې په داسې شکل باندې ولیکو یعنې اطراف چې دي په ان باندې مربع کوو. کله چې مونږ په ان باندې مربع کړله دا ان له ان سره ځي یعنې دا مساوي کېږي بي په توان د ان مساوي کېږي ا ته. همداسې راځئ ګرانه زده کوونکو چې یو مثال مونږ حل کړو لکه جذر لرو د 25 جذر دوهم د 25. ګرانه زده کوونکو ځینې وخت کېدای شي دلته دوه ونه اوسي یعنې هر جذر څه دلته جذر عدد معلومه نه عبارت له دوه څخه ده. اوس کولی شو چې دا داسې ونیسو چې مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو پنځه څه مربع کو څو کېږي؟ پنځه سره ضرب شي څو کېږي؟ 25 کېږي. اوس دلته هم دوه شو نور دا دوه دې دوه سره ځي پاتې کېږي 15 یعنې ایمو د 25 جذر مربع څه ده؟ عبارت له 15 څخه ده. قوانین ته راځو ګرانه زده کوونکو. که موږ ولرو جذر انوم x په توان د m که موږ داسې جذر ولرو دا لومړی قانون دا مساوي کېږي. کله چې غواړو چې د دې جذر موږ وباسو یعنې x په توان د دې توان څه شی ده؟ m ده تقسیم پر n باندې یعنې خپله قاعده چې دي x ده د دې توان کېږي توان یې څو ده؟ m پر n باندې. دا یو قانون ده. بل قانون بیا دا موږ کولی شو چې بیرته چینج کړو لکه موږ لرو a په توان د m پر n باندې دا مساوي کېږي. دا کولی شو په دې شکل ونیسو چې جذر انوم a په توان د m. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو د دوهمه قانون برعکس ده یعنې کله چې موږ جذر انوم x په توان د m ولرو دا لیکلی شو چې x په توان د m پر n باندې. خو که چیرې داسې ولرو چې موږ قاعده ا په توان د m پر n باندې داسې لیکو چې جذر انوم a په توان د m باندې. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت.